अजीजानो द अजीम इंसान बयान स्तासो पे मख के रवान दे। अजीम इंसानान यवाजी पर गरीबानों की नहीं, अजीम इंसानान पर बादशाहानों की तिरशी। लोए बादशाह द जमाने बो अवगबद अल्लाह पनीस बांधी यो अजीम इंसान। उलमा लिखी चे यो खजा व खावंदू ढेर गरीबान और दाग मल्क बादशाह चो नु दाग मुताल्लक दा मशहूर हवा चे सोक वाला वर्षी और स तोहफा और डाले वाला यौसी नागा वाला ढेर लो इनाम वर्कई। नु दे खज खपल खावन तवे चे सड़िया मुंग खुदा खुदा गरीबान तम दे बादशाह ला वर्षा कना कसे दर कर आगे वर्तवे चे खजे आगा बादशाह ला खो खलक तोहफे और डाले उड़ी नु मुंग सरसदी खजे वर्तवे चे नोर च निश्ता खुदा पशकाल म्याश्ता बारानू नशवी दी और दा डन डेडा की दी दो बोना नु देना बदरता मंगे डकमा सर बे उतड़म और दा वाला द खपल मल्क तोहफा यौस वेल डेरा खल मंगे द डंडे दो बोना डकड़े दे और सरे वाला तड़ले दे और बादशाह चो नागा द दो म्याश तो प मजल लरे खजा और सरशवाओ मेड़े द कली न बारूविस्तो द खुदा पामाने वर्तवे और रुसखाते दा कोर तरालो और दसे होक और प मुसला उदरे दा और द्वारा काता नफले हो। अजीजानो खुदा दी तौफीक दर की चे द्वारा काता नफल होके पदे नियत बांधे चे खुदा जमा सहाजत ते उधर ने गवाड़ा द्वारा काता नफल होके और ब्या खुदा ते इल्तिजा और दुआ होके अल्लाह ताला का कार ब्या खाम खा कर नफल ओकड़ मुसले वाचोला और प्योदरेदा और नफल ओकड़ मौलाना रूम वही चे जन मुसल्ला बाज करदा यजनियाज जन मुसल्ला बाज करदा यजनियाज रब्बे सल्लिम विरद करदा दर निमाज। खजे मुसला वाचोलाओ प मांज के दुआ ओकड़ा स दुआ ओकड़ा रब्बे सल्लिम विरद करदा दर निमाज। ए खुदाया जमा खावंद दुआ म्याश्तो प मजल बांधे लरे लाड़ो खुदा सही सालिम और से ब्या पडक मंगुल वापस रावला दा दुआ दो म्याश्ती के सड़े बादशाह तौर से और दरखास्त ओकड़ो चे साहब यो सड़े रागले दे और तोहफा रावड़े बादशाह वेल रानन है बासी चे दनन है बोतलो सड़े पखैर राले जोड़े पखैर खैर शबचिया सदे रौड़ी दी वर्तवे मा उल जन्ना द जन्नत उब में रौड़ी बादशाह वर्तवे माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह अला लका गिलासुन रौड़ी چې دا د جنت او بد اټول د دربار خلق اوسکی
गिलासونه راوړو اندازو کوي چې 2 میاشتې کې په منګي کې کومه وب پراته نو چې داغه ببوی څنګه ای او داغه بخوند څنګه ناول هغه ګلاس بادشاہ اوس کړ او الحمدلله او بیا وزیرانو ته وی چې اوس کوي وزیرانو خیالو کو چې د 2 میاشتو وبدي او چې بادشاہ اوس کله نو بیا جنې جو سکارو چې نه بیس کړي نو وزیرانم ټولو هغه ګلاس اوس کړو چې ویس کړو نو اوس بادشاہ دې سړی ته وای اسه دا ټکه یاد لرئ چې دا عظیم انسانیت دا څومره اوچت شي بادشاہ تا ګورا او د سخاو بو په عوض کې دې سړی سره خبرو ته ورته وی وسړیا دا تا خو دومره لوی عظیمه توفه راوړې وه چې په خدای قسم کما سره د دې قیمت شته چې زه تعالی درکړم خدا د دې په بدل کې به یو حقیر غوندې شی زم درکړم حکم یې وکړ چې دا سړی خزانه تبوزي او دا منګه ورته د سرو زرو ډک او بیا د دریای دجله په دی غاړه باندې دا سړی تیر کړي دا ورته وخایي چې دلته وبو ګوره دریابونه بیږي دلته قیمت ستا د وبو نو دلته قیمت ستا د اخلاص عزیزانو دا واقعیا شارحینو د حدیث د یو روایت په ضمن کې لیکل روایت دا ده چې په قیامت کې به الله چې چا ناراضي شي نو داغه ګناهونه بم په نیکای بدل نو شارحین د حدیث چې دی هغه په دې کې متردد دي چې ګناه په نیکای څنګه بدلی دا شی عقل نه بار دی نو کتا سو خیالو کوي دین د عقل شی خو نه دی دین خو هغه شی دی چې چرته د انساني عقل خاتمه وشي الته د دین ابتدائی نو شارحین د حدیث وایي چې عقل دا تقاضا نه کوي چې ګناه په نیکای څنګه بدلی نو شارحین دا واقعي لیکلي ده چې تاسو وګورئ د دنیا بادشاہ چې وغواړي نو هغه سخاو په پسرو زرو بدلی نو قیامت کې چې الله وغواړي نو به ګناه په نیکای نشي بدلول نو زما عزیزانو په بادشاہانو کې دومره عظیم بادشاہان تیر شوي دي چې عقل ورته حیران او دا ټول سبق چې او پیغمبري سبق و هر یو بادشاہ د پیغمبر د شان او داغه د تعلیماتو نه به خبرو نو د الله مهرباني به چوشوا نو هغه رنگ به پیو خطو او داغه خصلت او خوې چې ده هغه بم داسې لکه تاسو وګورئ د موسی علیہ السلام زمانہ ده او یو سړی دی هغه ګډې سره اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره خو دې سره سره خدای هم یاداوه نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته
ستړی به چې لږه چاپی درته و یا الله ته به چرته زما د دې ګډو د چیلو ډیر مزیدار پي دي چې دا در باندې وسکه یا الله ته به چرته جامع به دي خیرنی چې درته ووینځم ځای وظیفه ده اوس عزیزانو په ظاهر کتا سو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی کستا دا عقیده چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش کستا دا عقیده چې الله ستا د ګډو د چیلو پایو ته محتاج دی نو کافر بش کستا دا عقیده چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی نو کافر بش دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر دی او شپون لګیا دی دغه وظیفه موسی علیہ السلام پر اپیخ هغه ورته وی چې دا دسوي هغه صاحب زه وظیفه کوم خدای یادو هغه ورته ظالمات څنګه خدای یاد دا خود کفر الفاظ الله دې کدا قیدر علی چې الله زما دی شي ته محتاج دی نو پټکی به کافر ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج دی نو دا خود کفر الفاظ دی اشپون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دی نو زما خوش په تکاله وشو چې زدا وظیفه موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپته کاله وشو چې بیړه دې غر کړ هغه ګډه او چیلې په ځای پرې خو ولاړو نسکور په یو کنده کې پروت ته جاړي چې خدای اوس څه خبره مچ ته څنګه خدای او څنګه یادې دل غواړي ما ته سپت لکه زمونږ دا زمانہ اوس وګورئ د سپینګیرو بوډاګانو نه تاسو کوي چې کاکا تاسو خدای څو منئ نو دا خو به وایي چې یوې منئ لیکن تا سره د خدای په یووالي څه دلیل شته ته خدای ولی یو منئ دلیل لري نه به وایي نه نو دا یاد لرا چې خدای څوک یو منی او دلیل ور سره نه دا ایمان ناقص دی دا ایمان کامل نه دی الله چې یو منی نو داغه د یووالي دلایل بس دا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منی نو داغه د پیغمبرای باندې دلایل بزدا کوي چې داغه د پیغمبرای دلیل څه دی نو که خدای یو منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی که پیغمبر یو منی او خاتم النبیین منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی تاسو خیال را لکه هغه ورځ د قادیانانو یو کتاب ما ته چارا پاغي کې حواله ورکړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی بعدی حدیث چي ده دا حدیث غلط ته پیغمبر دا نه دی ویلی چې ما نرستو بل پیغمبر ناراض او اواله ورکړی دا په تفسیر در منصور باندې تفسیر در منصور صف فلان دالی کتاب ما تدلته یو سړی را
ما هغه حواله چې وا په تفسیر در منصور کې وکړه نو حیران شو چې دا روایت د حضرت عائشہ دی چې تفسیر در منصور نقل کړي الته بیان څه شه دی او مرزایانو ته جوړ کړي څه شي نو ماوي چې دا ظلم په دې ملک کې دا د حکومت دی چې په اسلامی مملکت کې قادیانی غوندي کافر او مرتد ته د پمفلټ شای کولو څنګه اجازت ورکړل شي سره د دې چې ستا د ملک صدر چې دی کتا سوداغت تقریر اوریدلې الصلاۃ والسلام علیک یا علی خاتم النبیین وای کنه وای تم داغه تقریر اوریدلې الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین نو تا خدای په دغه کاګوستر ګړون کته چې خاتم النبیین و خاتم النبیین باندې سپی اختدی او چکونه لګی او ته د ملک سربراه او د ملک بادشاہ ته دوی ته لګام نشي اچولې اوس کومګ داغي خلاف څوایو په مونږ پابندی لګي یا مونږ جلسه بنديږي یا زمونږ جلوس بنديږي چې تاسو امن عامه د خاطره جیلونو تلار شي ځکه چې قادیانی ته سوای ما او د قادیانی دغه باطل مذهب د تشهیر د پاره ملک عام اجازت ورکړي نو هغه کتاب ما سره پروت ته داغه ټوله حواله زګورم او هغه نه بعد به بیا سره ګور او دا یو مې وکړه تفسیر در منصور باندې چالت دې څه شي او دې د ذلیل بچو لیکلی اخو صفا الفاظ دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ز خاتم النبیین ما نرستو ببل نبی هم ناراضی او ما نرستو ببل رسول هم ناراضی نو زما عزیزانو ختم نبوت عقیده د مسلمان په فرایض کې ده دا به د مسلمان ایمانی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی د نرستو ببل پیغمبر ناراضی نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام اغه شپون جاری چې خدایا زه څه خبرم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي عزیزانو خپه نشئ تاسو تجربه وکئ مونږ نور مذهب خو پرېږده زمونږ دا کلمې د عام خلقو نه اورېدل شروع کړي ټول خلک کلمې غلطي وایي ټول غلط لا اله الا الله وای دغه زده کوي خالد جمعې په مونږ کار نه کیږي بجلیګر مولا پسې والله کم دا اخلاص کی بجلیګر مولا ځان لا بچرته خدای په قهر اختی زولنې به په خپو کې پرتی وی او خدای خبر چې کم دوزخ ته به راکاږي ته پوښې دغه زده کوي لا اله الا الله ګونګونمو کما خوانه اورېده لا الہ نشته د معبود برحق وای لا الہ نشته د معبود برحق الا الله سوا د خدای لا مانا ایچ نشتا ایچ
او کشتنو څوک دی الا الله. علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه ده، لا موجود، هیڅ شی نشته. هلکه دا تاسو چې وایي مونږ هیڅ شی، علماء را ټینګ کړي دي چې دا موجودات کائنات وغیرہ وغیرہ دا څه وایي. هغې ورته وایي چې کم شی به چې شبا نیست کېږي، سبا به چې کم شی نیشت کېږي، د هغې نن تصور د نشت جایز دی. سبا به چې کم شی نه نو که ته نن ووایې چې نشته نو دا جایز دی. موتو پیغمبر فرمایلی دی موتو قبل ان تموتو، مړه شئ په خوا د مرګ نه، چې لا مړ نه نو ځان مړ تصور کړه. نو چې په ژوند ځان مړ تصور کې نو مړ اغلا کوي، جی مړ زنا کوي، مړ شراب سکی، مړ کم گناہ کوي. نو چې ته ځان مړ تصور کې نو هیڅ به نه کې چې زه مړ یم. یو خو هغه مړ دی لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې د ثواب دی، کیر پوخ کې دا ثواب دی، پلانې پوخ چرګ کچا لول خونو نیغ به جنت ته. ا د ملا خزه اورېدلې دي، هغه خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه ځم، چرګ حلال کړی. چا ملا کور ته تللی دی، ویل چې دا چرګ کم ځای و، ویل خو تال ته مانځه کې ویل چې چرګ چا حلال کو نیغ به جنت ته ځي. نو مام دا چرګ راونیو چې زه جنت ته لاړ شم. ستا ویلې خدای کور روان که دا خو زه خلکو ته ویم، ځان له خو نه ویم. ولې د چرګ 100 روپو چرګ دی حلال، زه مړ یم. ویل سړیا په آرام کښېنه، مسله دې کړې وه. ویل مړ یم، خلق راله مړ دی، ملا مړ دی، ملا مړ دی، ملا مړ دی. مړه ویلم بولو په کپنې کو. ښځې ورته ویل پاسه بیخ دي وزه خخولو نه دي وړي. ویل زه مړ یم، چرګ دی ولې حلال مړ یم مړ. وی جنازه دی روانئ، مړه وړی دی دیرېله چې لحد کې ورکوز کړی دی. ښځې ویل ودرېږئ مال یې څه وصیت کړی، ورکوزه شوې ده. ویل خښتې در پسې لګئ بیختی وزه بندی دی. ویل مړ یم مړ ا چرګ. ویل ښه ودرېږه پاس چې را ټوپ کړی دی، آواز یې کړی دی. ویل خلکه واورئ ملا مړ شو، راځئ مال تعالی دی، راځئ. مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو. ویل د چاپلار خو به تعالی کی. نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو. یو موتو قبل ان تموتو د پیغمبر فرمان لاندې ځان مړ تصور کی. نو چې ځان مړ تصور کی نو ټول ګناهونه به درنه سلب شي، د ګناه اراده به دې ختمه شي بلکل چې زه مړ یم. ارې ګناه ته چې ورځې نو ته به وایې چې زه خو مړ یم، مړ خو دا ګناه نه. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، وی صاحب ما ته داسې یو ټکی وښایه چې زه په هغې عمل وکړم او په جنت ته لاړ شم. ارې ګناه نه نشم منې کېدی، او یو ټکی راته وښایه. ویل بچیا دروغ مه وایه، دروغ مه وایه. ویل بس غلا پسې تلی دی، خیال یې کړی دی چې که د پیغمبر مجلس ته لاړې هغه ته خو خدای هر څه ښیي، او راته ووایي چې تا خو غلا کړې ده، نو خلق به وایي چې هوی دا خو غل دی.
او کوم چې نه مې دا کړی نو د دروغو نه مې توبه ویسته ده دروغجن بش غلای پرېخ زنا پسې تلې ده التدا تصور ورغله چې که پیغمبر تاسو کو چې تا خو زنا کړی دا کوم چې نه مې دا کړی الته مې دروغو نه توبه ویسته ده او کوم چې کړی دا نو خلق به وایي چې دا خو زنا کا ټول ګناهونه په دې یو توبه پرېخ زما په خبره پوهېږم زمونږ توبې چې دي عزیزانو هغه وایي په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېایمانه مسلمانه وای او سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالي تسبیح هم لاس نیکمی بزرگمی او چې پردې مال پی پیښ شي الله دې امان راکړي عزیزانو پردې مال دا وور یو پیسہ دې چې پردې په گردن پاتې شو یو پیسہ په قیامت کې به الله وایي چې ټول ګناونه دې معاف دي جنت تزا خود دې سړی یو پیسہ در باندې و اور کنو بیا ځه دې به منډه کې چې ما سره خو پیسې ډېرې وي نو هغه پیسہ به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې دی به ورپسې ورټوب کی ا پیسہ به راوالي چې پاس راځي نو ا پیسہ به بیا وروغورځي او یا زرا کاله به دغسې غوپې په جهنم کې په یو پیسہ پس یو لیشت ځمکه دی چې پردی لاندې کړې وه یو لیشت ځمکه دا وواړه طبقه ځمکه به دې په غاړه کې وي او خدای ته به پیش دا وواړه طبقه ځمکه به زولنه وي او ستا غاړه کې به پرته وي او ته به خدای ته پیش یو لیشت پرون میں په یو قبر تقریر کولو ما وی خبره واوري دا ټول غړ زیړ ولاړ یې د مولا خبره خو درته د اوخ پوسکای ښکاری بباد آمد او بباد رفت او یو ټکی ومنه یو چې یو بزرگ د بل بزرگ په قبر تیرېده ورته وی سال دی هغه لاندې نه ورته आवाज وکړو چې پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي نو درته پته به ولګي نو لاندې تله خو د هر چا یقیني دي نو چې ورشي هر شی به په خپلو سترګو وګوري بیا به لاسونه مروړې او خدای ته به التجا کوي چې یا الله واپس مې ولېږه چې ته څه ویا به کوم الله به وایي د خدای یوه وعده وه او رښتیا وه دنیا کې درته پیغمبران او کتابونه را لېږلي او هر څه نه پوه وې اوس یې سم نه کړي نو زما عزیزانو عرض داو چې سوچ وکړئ مونږ د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ د تباہی طرف ته روان یو د ترقۍ طرف ته نه یو روان دا د پاکستان حکومتونه پشکرو غل خوري چې ملک په تړقۍ روان دی ملک په تړقۍ روان دی ملک ستا په تړقۍ ملک ستا د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ هره ورځ هغه غشي ستاسو په سینو نه نوځي چې تاسو سره د هغې علاج نه غش ستا ملک په ترقۍ روان دی تاسو وګورئ د بجلی په دې بیلونو کې یو فیول ټیکس لګېدلی فیول ټیکس فیول ټیکس پار بل کې سل یو نیم سل 200 تا به بجلی نه خرچ کلی وای بدا فیول ټیکس دی ستا د ملک پیداوار دی بجلی ستا د ملک او پاغي کې د دوی چې څه خوخه هغه در باندې لګي انکم ټیکس وګورئ انسپکټرانی په دکانونو باندې ګرځي ستا څومره انکم دی دکان څومره کوي دا څومره د ورځې ګټي او سکول کې دې څوک سبق